اسلامي امارات په ځوابي بریدونو کې 32 پاکستاني سرتیري ووژل. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د اسلامي امارات د دفاع وزارت اعلان کړی چې تېره شپه د اسلامي امارات د ځواکونو د غچ اخیستونکي بریدونو په پایله کې 32 پاکستاني سرتیري وژلي دي. د وزارت په وینا دا بریدونه چې د 203 منصوري، 201 سیلاب او 215 البدر قل اردو لخوا ترسره شوي. د 10 پاکستاني سرتیرو د ټپي کېدو او د هغوی د 4 پوستو ویجاړېدو لامل شوی دی. د وزارت مرستیال ویان زیاته کړې چې اسلامي امارات ځواکونه د پاکستان د پوځي رژیم 2 بې پیلوټ الوتکې هم ویشتلې دي. د اسلامي امارات د دفاع وزارت مرستیال ویان صدیق الله نصرت ویلي تېره شپه د هیواد دفاعي ځواکونو د ننګرهار، پکتیا، خوست او کندهار ولایتونو کې د 203 منصوري، 201 خالد بن ولید او 215 البدر قل اردو څخه د لیزر وسلو او پرمختللو تجهیزاتو په کارولو سره د دښمن پر وړاندې تهاجمي بریدونه پیل کړل. امنیتي سرچینو ټولنیوز ته دا هم ویلي چې د اسلامي امارات ځواکونو د سهار شاوخوا 11 بجې په کویټه ښار کې د اردو پر یو قل اردو هوایي بریدونه کړي دي. دا بریدونه د تېرې شپې د پاکستاني ځواکونو د بمباریو په ځواب کې شوي. د دغه سرچینو په وینا دا بریدونه د پاکستاني ځواکونو لخوا د تېرې شپې د ترسره شویو بمي بریدونو په ځواب کې شوي. د سیاسي چارو شنونکي داود میرکي وویل دا جګړه پر موږ تحمیل شوې ده. کله چې جګړه تحمیل شي موږ اړ یو چې د خپل ځمکې، هیواد او ملي هویت د دفاع لپاره اقدام وکړو. د افغانستان اسلامي امارات زیاته کړې چې د پاکستان پوځي رژیم تېره شپه د ننګرهار په غني خیلو ولسوالۍ کې د ملکي خلکو په کورونو ډرون بریدونه کړي دي. د دې بریدونو په پایله کې 4 کورونه ویجاړ شوي د یوې میرمنې په ګډون 2 کسان شهیدان شوي او 2 نور بیا ټپیان دي. په اسلام آباد کې د اسلامي امارات پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف وویل د ټرمپ څرګندونې ښیي چې پاکستان په دوامداره توګه په سیمه کې په ځانګړې توګه افغانستان کې د ناامنۍ د رامنځته کولو لپاره پروژې تعقیبوي او د جګړې دوام د نورو قدرتونو سره د همغږۍ پرته ممکن نه دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.